زموږ په معاشره کې چې کم قسم شرک وی هغه شته دی، بلکې داسې شرکونه شته چې د مکې مشرکان هم نه پیژندل. داسې شرکونه په دې معاشره کې شته. زموږ دا خبرې په خلکو ډېرې ترخې لګي، وایي دوی ولې دا شرک کوي؟ نو څه شی وکړو؟ ستا شرک ته زه توحید ووایم، ستا شرک ته زه اسلام ووایم، ستا شرک ته زه ایمان ووایم. شرک دی، که په تا ښه لګي او که په تا بد لګي. په هر رنګ کې په دې معاشره کې شرکونه خواره دي. قبرونو ته په سلوري پراته، د پیرانو په خپو کې لوغړېږه او د قبر مالګې سټه او هغې کاڼي په ځان پورې راکاږه او هغه د خیر او شر مالکان ګڼه، اولیاء او دغه رنګه نور نیکان او صالحین. چې دا شرک نه وي نو بیا دنیا کړو شرک شته نه. او بیا ابوجهل ته هم چېرته مشرک ونه وی. ګوره که دې ته شرک نه وی، هغوی خو لا بیا هم قرآن په دې ګواه دی. قرآن چې د مکې مشرکانو به کشتۍ په چپو کې ګیره شو د دریاب، چاته به اواز که وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. الله فرمایي د مکې د مشرکانو کشتۍ به چې په چپو د دریاب کې ګیره شو، صرف او صرف یو الله ته به اواز کولو. هغه خپل باباګان او دربارونه به د سره نه راغوښته. یقین یې دا و چې په دې ځای کې یو الله مدد کوي. او راشه که نه دا زمونږ هغه د مکې د مشرکانو نه دوه ګوتې سیوا دي. دوی ورله باقاعده قوالیانې جوړې کړي دي، میری کشتی پار لگا دینا. او سوی شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب خدا خپل چې کوم دی مرید او یو بوډۍ و او د هغې د زوی جنډ ډوب شوی و او 12 کاله بعد یې راویسته. دوی خپلې کشتۍ په پیراني پیر بابا راوباسي او مشرک د مکې به په د خپلې کشتۍ نجات د الله نه غوښته. څوک غټ مشرک شو، هسې را باندې صفا صفا وایه. هسې دا خلک دغه کېږي. وایي دا شرک نور څه شی دی؟ همدا شرک دی که نه چې د مکې مشرک نه کولو هغه تکیې لګوي. د مکې مشرک په دریاب کې الله ته آواز کولو او ته په دریاب کې بابا ته او پیراني پیر ته آواز کوي چې کشتۍ دې ګوره غر کېږي، ګوره پیراني پیر یادوه او پلانی بابا ته آواز کوه او علي صاحب ته آواز کوه. اے علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. دا قوالین تاسو نه اورئ؟ دا قوالین چرسیانو لیکلي، دا قوالیان بیلمازو لیکلی دي، دا قوالیان مشرکانو لیکلی دي، دا قوالیان هغه خلکو لیکلی دي چې هغه د الله په کتاب نه پوهېږي، په دین نه پوهېږي، د شرک عقیده یې ده، د الله د توحید دشمن دی، نجس او پلید بیلمازه انسان را لګېدلی او شاعر او قوالی لیکلی ده او نن چاپ یو ډم وویله یو ډمې وویله په ښایسته آواز باندې او ته دې ته دین وی او سر وتړقې. دا دین نه دی، دا شرک دی. دا په دې قوالی کې د شرک الفاظ دي. د الله توحید پیژندل پکار. توحید هغه خبره ده چې په دې زموږ نبی صلی الله علیه وسلم او څومره پیغمبران چې دنیا کې تیر شوي دي کمپرومایز یې نه دی کړی. په توحید کې به چا رعایت نه کوي، هیڅ رعایت یې نه دی کړی. د مکې د مشرکانو د سیرت د نبی علیه السلام وګورئ، څومره جرګې، څومره مینتونه، څومره سوال او زاري زموږ نبي ته به کوه چې ګوره دا نورې خبرې کوه خو دا مه کوه. دا زموږ لات سخي صاحب یاد دی، دا منات بابا راته یاد دی، دا عزا ابی یاده، دا هبل شهید یاده. دا پکې مو وایا، بس ته اتفاق کو کنه، اتحاد کو، جوړ راولو. نبی علیہ السلام فرمایل نه، اصل مسله خو دا ده، بنیادی خبره خو دا ده، مین مسله خو دا ده